د امریکا لخوا د طالبانو بدنامول او که پر افغانستان بل برید ته پلمه جوړول. امریکا وایي داعش افغانستان کې شتون لري. مجاهد بیا وایي داعش ته کمپاین مه کوئ. نور معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سابسکرایب کړئ. امریکایي جنرال وایي په افغانستان کې نږدې 2250 داعش وسلوال شته. سنټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی. مایکل کوریلا ویلي دي چې پرون یې د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعیه غونډه کې ته خبرې کولې. اوسمهال هغه وویل په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. هغه که څه هم دا یو ګواښ وباله خو زیاته یې کړه موږ وینو چې اصلي ګواښ د الصادق له څانګې راپېښ دی چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبانو له یو بل سره جګړې کړي او طالبان له داعش سره په جګړه کې یوه خونخواره ډله وه خو دوی د هغو هدفونو د څارلو لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې په اړه خبرې کوو. طالبانو له داعش سره جګړې کړي او کوي او دوی یې پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې له منځه وړي خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري. بلخوا طالبان وایي د امریکایان دي د داعش په ګټه کمپاین بند کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د داعش جنګیالیو د شمیر په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې له حقیقت سره سمون نه لري او امریکا باید په دې برخه کې کمپاین ودروي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبره نن جمعه د وري په 4 په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه وویل په دې مسله کې د امریکایي چارواکو لیوالتیا او همدارنګه د هغوی لاسوهنه له داعش ډلې سره همکاري او د هغوی په ګټه کمپاین دی چې باید ودرول شي. مجاهد ادعا کړې چې داعش تر پخوا ډیر ټکېدلی دی. عام خلک بیا وایي امریکا پر طالبانو د خپلو غوښتنو لپاره دوی بدناموي ځکه خو داسې تورونه کوي. درنو کتونکو د دغې موضوع په اړه مو تاسو هم را سره نظرونه په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سابسکرایب کړئ.